السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یې، یو ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته داسې طریقه ښیم چې څنګه کولی شو چې د خپل موبایل کې د ګوګل ایډي له منځه ویسو. یعنې که چیرې ستاسو موبایل کې د ګوګل ایډي خلاصه وي، د بل چا ایډي که چیرې خلاصوي یا ستاسو ایډي د بل چا په موبایل کې خلاصه وي، نو څنګه کولی شو هغه له منځه ویسو، یعنې بند یې کړو د ښه موبایل کې. نو د دې طریقې لپاره به لومړی تاسو راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته. موبایل سیټینګ ته چې کله تاسو لاړئ، نو بیا به راشئ لاندې او دلته به په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. اکاونټ باندې مو چې کله کلیک وکړ، دلته زما دا دوه ایډیانې خلاصې دي، تاسې یې وینئ دستانو. اوس که تاسو هره ایډي غواړئ چې له منځه یې ویسئ، نو هغه به تاسو کلیک کوئ. هره ایډي چې تاسو خوښه وي چې هغه له منځه ویسئ، نو هغه به تاسو کلیک کوئ. کله مو چې په ایډي باندې کلیک وکړ، نو بیا به دلته تاسو ته ریمو آپشن راواخلي، یعنی ریمو اکاونټ. کله چې تاسو ریمو اکاونټ ووایي، نو ستاسو ایډي به په موبایل کې هر چېرته که خلاصه وي، هغه که پلی سټور کې یا یوټیوب کې یا بل کوم ګوګل کې خلاصه وي، هر چېرته چې خلاصه وي ستاسو ایډي به دغه موبایل کې هر ځای چې خلاصه وي صفحه له منځه ولاړه شي. نو دا یوه ډېره اسانه او ښکلې طریقه ده. که غواړئ تاسې هم خپله ایډي له منځه ویسئ او یا د بل موبایل کې تاسو څخه د خپل ایډي پاتې شوي وي، نو داسې یې له منځه وړلی شئ. نو دا ډېره اسانه او ښکلې طریقه وه چې نن مو تاسو ته وښودله. او که غواړئ داسې نورې ښکلې او په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې. ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. مننه ملګرو.